د هند نوموتی کرکټ لوبغاړی ایم ایس ډوني پوځ ته لاړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هندي کرکټ لوبډلې نامتو وکټ ساتونکی او توپوهونکی مهندرا سینګ ډوني به اوس د پوځ په کمپ کې دنده ترسره کوي. د هندي رسنیو د راپورونو تر مخه د یکشنبې په ورځ د ویسټ انډیز پر وړاندې هندي لوبډله اعلان شوه او له هغې څرګنده شوه چې مهندرا سینګ ډوني به په لوبډله کې نه وي. ډوني به را روانې 2 میاشتې له لوبډلې سره نه وي او په دغه 2 میاشتو کې به نوموړی د هند په ملټري کمپ کې دنده ترسره کوي. هندي رسنۍ وایي چې ډوني له مخکې څخه د هند کرکټ بورډ بي سی سی آی له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې. د کرکټ د خبر تر مخې مهندرا سینګ ډوني د بي سی سی آی له مسؤلینو سره ناسته کړې او ورته ویلي و چې ویسټ انډیز ته د هندي لوبډلې سره نشي تللی. نوموړي دوی ته سپینه کړې چې له نړیوال جام مخکې پرېکړه کړې وه چې د هندي پوځ سره به پاتې کیږي او په پوځ کې به خدمت ترسره کوي. همدا لامل دی چې هغه ویسټ انډیز ته د لوبو لپاره نزي. د 2019 نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د مهندرا سینګ ډوني د کرکټ څخه د استعفا ورکولو په اړه بحثونه روان دي، خو د بي سی سی آی مسؤلینو کرکټ ته ویلي دي چې مهندرا سینګ ډوني له لوبډلې څخه 2 میاشتې رخصت اخیستی دی او استعفا په اړه تر اوسه هیڅ پرېکړه نه ده شوې. مهندرا سینګ ډوني په 2011 کال کې د هندي پوځ لخوا د ډګرمن رتبه ورکړل شوې وه. د هندي پوځ سره د نوموړي مینه هیڅکله پټه پاتې نه ده او هغه په خپله یوه مرکه کې د دې یادونه هم کړې وه چې له کوچنیوالي پوځ سره مینه وه او غوښتل چې پوځ ته لاړ شي، خو قسمت د مهندرا سینګ ډوني لپاره پوځ نه و غوره کړی بلکې د هغه لپاره کرکټ او د کرکټ میدانونه غوره کړي وو چې نوموړي پکې سترې لاسته راوړنې درلودې او ګرانه ده چې د ډوني په څېر لوبغاړی هندي لوبډله بیا پیدا کړي. ایم ایس ډوني د کرکټ نړۍ یو بااخلاقترینه لوبغاړی شمیرل کیږي او د ده د ښو لوبو کولو یو لوی لامل له هیواد سره مینه ښودل شوې ده. بهرحال تاسو د مهندرا سینګ ډوني په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.